متاسفانه په نړۍ کې افغانستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د جګړو له امله ډېری شمېر معلولین لرو او له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. بېروزګاري زده کړو ته د دوی نه لاسرسی په ټولنه کې دوی ته په تخنماییزه سترګه کتل یو هغه موارد دي چې واقعیتونه دي او د معلولیت ترڅنګ دوی ته په ذهني او فزیکي شکل متوجه په شکل د اشکالو د شکنجې ولونه دي. یو څه چې په معنوي شکل دوی ته د توهین سبب ګرځي هغه د ځینو داسې اصطلاحاتو کارول دي چې معلولین د مایوسۍ سره مخ کوي. د دې لپاره چې دا کلتور نرم کړو څه کول پکار دي. د معلولینو غږ تر کومه اورېدل شوی، مسؤلو بنسټونو تر کومه بریده رول پذیره ګام اخیستی او د معلولینو لپاره د هر رنګ اسانتیاو لپاره پلانونه څه دي. په اړه بحث لرو چې نن راسره په بحث کې مدني فعال ښاغلی خیرالله حیران صاحب دی، مولوي صاحب وحید الله اخونزاده او ډاکټر صاحب محمد هاشم هاشمي دی. د دوی سره به بحث لرو. درېدو چې دغه بحث په افغانستان کې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره د فعال تابعیت او برابري رامنځته کولو په مورد د اروپایي اتحادیې په مالي ملاتړ پر مخ بیول کېږي چې خوست کې افغان معلولینو لپاره د لاسرسي مؤسسات تطبیق کوي او د دوی په مالي ملاتړ یې غرغښ راډیو تلویزیون نشروي. تاسو درې واړو ته په میز کې هرکلی کوم. ډېره مننه. پیل به یې له مولوي صاحب څخه وکړو. مولوي صاحب د اسلام له نګاه نه انسانان د یو بل سره فرق لري، بیا هغوی چې د بدن یو غړی ولري یا نه ولري، یا معلول وي یا معیوب وي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبي من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واخفض جناحك للمؤمنين. الآية. ګرانو حاضرینو، کارمندانو او لیدونکو ټولو اورېدونکو ته اول له ټولو نه مخکې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو نه مننه کوم چې ډېره ښه موضوع م راوستې ده، ځکه نن شرایطو سره سم چونچې امارت اسلامي هم فعلي شرایطو کې هر اړخیزه هر قسم مشکلاتو سره مواجه ده. داسې نشي چې هغه خدا ناخواسته دا معیبین ورونه چې کوم دی زموږ د ذهن نه یا د دوی د اولویتونو نه پاتې شي. دا پیغام یوازې دا نه دی چې جهاني ټولنه به خپل کار کوي. زمونږ اسلامي نظام یا شرعي نظام د الله مقدس کتاب په اول قدم کې لکه ته چې یادور شوې چې الله جل جلاله فرمایي چې واخفض جناحک للمؤمنین. دلته مؤمنین کې دا ټول شاملیږي. تاسو وزر د رحمت چې کوم دی ټیټ کوئ، خور کوئ د پاره د مؤمنانو. مؤمن کې دا ټول شامل دي. هغه ضعفا دي، هغه که عمرا دي، د خپل ځای کې خپل احترام لري. خو لیکن دا چې پاتې قشر دی دې دپاره مستقل نورو احادیثو کې د دې یادوري شوې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي ورځي وایي یا رسول الله زه خو همیش کار روزګار کومه، فلانکی ورور مې چې کوم دی یو کارم نه کوي، پروت وي. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي کیدی شي چې د همغې ضعیف ورور په وسیله باندې الله رب العزت تاسو ته روزي درکوي. نو د دې وجې نه یو څوک معیوب وي یا ضعیف وي، د دې څخه سخت ممانعت شوی دی. الله جل جلاله په کلام مجید کې فرمایي چې ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. اے مؤمنانو، یولس دولس نصیحتونه کې د الله جل جلاله عمومي امر دا دی چې ولا تنابزوا بالالقاب. تاسو چې کوم دی په بدو لقبونو باندې یو بل سره مه یادوئ. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. ډېر چې کوم دی بد کار دی وروسته د ایمان نه چې انسان دا دعوه لري چې زه مسلمان یم، لا اله الا الله محمد رسول الله وایي او بیا د یو بل توهین وکړي. مننه مولوي صاحب. ملا امامان څه مسؤلیت لري او د معلولینو لپاره دوی په خپله څه کولی شي؟ ملا امامان د هر څه دپاره، یو د معلول طبقې دپاره نه، د هر څه دپاره دوی هر څه کولی شي، ځکه دوی سره منبر محمدي دی. اوس داسې حالاتو کې چون چې زه ملا امام پاتې یم، ملا امام بغیر د اتیایاو د خلکو نه چې نور خلک یې کوي یا داسې یو زمینه ورته برابریږي چې
یو رادیو کلیپ هغه جوړیږي، خپل پیغام خلکو ته ورسوي چې یاره له شریعت له نګانه دې خلکو سره کومک وکړي. په خپل یو څه امکانات هم لري. هغه امکانات دا دي چې په خپله محله کې داسې یو څوک وګوري چې سبا و بیګا دپاره اکثر دا قشر پکې راځي چې معیوب دی، هېڅ څه نه لري، سبا و بیګا دپاره دی حیران دی. دی یو اعانه چې کوم دی همالته جوماتونو کې مونږ ټولوو په داسې یو طریقه سره چې د هغې توهین هم نه وي راغلی. یو بعضې غنیان چې کوم دی دې کار ته متوجه شوی وي، ډېر کار کولی شي. تبلیغ تر څنګ چې کوم دی فزیکي کارونه هم دی کولی شي. مولوي صاحب بیا هم تاسو ته راګرځو، ډاکټر صاحب هاشمي تاسو ته راځو. معلول او معیوب چاته ویلی شو، یعنې دوی څوک دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په سر کې خو د نن ورځې د بحث میز قدرمن مولوي صاحب، حیران صاحب او محترمو لیدونکو ته سلام وړاندې کوم. په دې هیله چې ټول به ښه وي، خوشحاله به وي. معیوب او معلول څوک دي؟ زما په اند معیوب هغه څوک دی چې د خپل وجود او د خپل بدن غړی له لاسه ورکړی وي، د وجود یوه برخه یې نیمګړې شوې وي او د هغه فزیکي فعالیت د خنډ سره مخامخ شوی وي، یا هغه فزیکي فعالیتونه چې یو نارمل انسان یې سرته رسوي نشي سرته رسولی. او معلول هم تقریبا ډېر نږدې څه دي، خو د معلول او د معیوب ترمنځ که موږ توپیر وکړو نو لنډ داسې ویلی شو چې معیوب هغه څوک دی چې د هغې فزیکي فعالیتونه د ستونزو او د خنډ سره مخامخ شوي وي، د وجود داسې یوه برخه یې له لاسه ورکړي. او معلول هغه څوک دی چې د وجود یوه برخه کې نیمګړتیا لري اما د فزیکي فعالیتونو په برخه کې تر یوه حده ګزاره کولی شي، نو معلول کلمه ورته استعمالوو. په خوست ولایت کې به ووایو په روغتیایي برخه کې دوی ته څومره پام شوی دی، هغه که د دولت له نګاه نه وي یا د مؤسساتو یا د نورو کومو مهمو اداراتو څخه وي؟ په خوست کې زما د معلوماتو له مخې د دولت د نګاه نه چې د معیوبینو یا د معلولینو سره کوم کومک شوی دی، موږ د معیوبینو ځانګړی ریاست درلود په تیر نظام کې. شاید اوس هم دغه ریاست شته وي او فعالیتونه وکړي په راتلونکي کې. د معیوبینو ورونو لپاره د میاشتې 15,000 افغانۍ چې د کال تقریبا 70,000 افغانۍ کېدي نغدي دغه ورونو ته ورکول کېدي. او ترڅنګ یې د مختلفو مؤسساتو د لیارې دغه خلکو ته د دوی د توان مطابق ځانګړي مسلکي ټرینینګونه ورکول کېده. مثلا میچیتوب دی یا داسې معیوبین وو چې هغې به حیاتي یا درسیتوب کولی شو، یا به نورو مختلفو تخنیکي برخو کې به هغوی ټرین کېدل، بالاخره یوه ځانګړې د یوه داسې مسلک څښتنان کېدل چې د دوی د وس او د توان مطابق وو. مننه ډاکټر صاحب. راځو حیران صاحب تاسو ته. په اوسنۍ ټولنه کې معیوبین معلولین له کومو ستونزو سره مخ دي چې دوی ته زیات متوجه دي او دوی زیات له ستونزو سره مخ کړي دي؟ تو یارسنه مخکې خو ټولو لیدونکو ته د بحث ګډونوالو ته سلامونه او نیک هیلې احترامات وړاندې کوم په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ وي. البته څو مشخص ستونزې یادولی شو چې معلولین او معیوب اشخاص په ټولنه کې له هغوی سره مشت او ګریوان دي. یوه د دوی د بیکارۍ ستونزه ده، مثلا په هغه برخو کې چې معیوب او معلول اشخاص یو څه نه څه برخه یې که د وجود له لاسه ورکړي یا مثلا په کومه برخه کې دی د وجود نیمګړی یو کار سرته رسولی شي. په بېلابېلو دولتونو کې موږ او تاسو بېلګې لرو، په بېلابېلو هېوادونو کې هغوی ته حکومتونه چارې پیدا کوي، کارونه داسې کارونه چې هغوی پرې برلاسي وي، هم مصروف وي او هم نفقه پیدا کوي. یو د کار موضوع ده چې هغوی اکثریت یې د کورنیو سرپرستان او کورنۍ ورته غاړي، د هغوی د کار فرصت نه وي هغوی ته. دوم موضوع چې د هغه په ټولنه کې د ټولنیز حقارت یا یو ډول سپکتوب چې په ټولنه کې په ډېر افسوس او تعصب سره هغوی ته د یو تعداد خلکو لخوا چې اوس تقریبا په دې برخه کې هم ډېره ذهنیت سازي شوې ده، یو تعداد خلکو لخوا بیا هم دوی ته یو ډول سپکاوی کېږي، مثلا هغوی په بېلابېلو نومونو یادول کېږي، یا یې هم په ځینو مواردو کې په خود د دوی دغه معلولیت او معیوبیت خنډ ګرځي چې دوی کارونو ته او نورو اړوندو مسایلو کې استخدام نشي، یا هم په ځینو ځایونو کې هغوی ته د نظر د څرګندولو او یا هم په نورو مواردو کې د هغوی د معلولیت په اساس هغوی ته برخه ونډه ورنه کړل شي. مدني ټولنې د معیوبینو د ستونزو ته د رسېدو او یا دوی هغه ستونزو چې ورسره مخ دي د حل کېدو لپاره څه کولی شي، او هم ترڅنګ یې دا چې آیا مدني ټولنو یا هغه بنسټونو چې په خوست کې فعالیت کوي دوی ته په هغه شان چې لازمه ده توجه یې کړې ده؟
مدني ټولنې د ټولنې هغه قشر دی چې نسبت نورې ټولنې ته فعال حسابي د ټولنې مسؤلیتونه دوی ته هم ورترغاړې وي او د ټولنیزو ستونزو ډېری مسؤلیتونه دوی ته راجع کېږي چې هغوی غږ اوچت کړي، هغوی ستونزو ته رسیدګي وکړي. په عین حال کې مدني ټولنه په خپله په ټولنه کې د ذهنیت سازۍ یوه ښه وسیله ده. مدني نهادونه لکه څه ډول چې د ټولنې په نورو برخو کې هغه مسؤلیتونه دي لري، مسؤلیت پذیره دي، په دې برخه کې هم مسؤلیتونه لري. مثلا په حکومتي دستګاو د فشار راوړلو لپاره دوی مسؤلیت لري چې د خپلو ابزارو وسایلو نه استفاده وکړي، که هغه مختلف ابزار وسایل دي چې د فشار ډلې یا مثلا مدني نهادونه د هغې نه استفاده کوي او په حکومتونو باندې خپلې غوښتنې مني. مثلا دوی کولی شي په حکومت باندې فشار راوړي چې معلول او معیوب اشخاصو ته د کار زمینه سازي وکړي، نورې اسانتیاوې ورته برابرې کړي، شته ستونزې چې دوی لري برهانا ورسره مخامخ دي په اداراتو کې او یا هم په ټوله کې په ټولنه کې په ژوند کې د هغوی د کمښت لپاره په دولت باندې غږ وکړي، په حکومت باندې چې هغوی ته سهولتونه او ایجاد او برابر کړي. او په عین حال کې د ټولنیز حقارت چې دوی ته د یو تعداد وګړو لخوا متوجه کېږي، په هغې برخه کې هم دوی ذهنیت سازي کولی شي. مدني ټولنه، مدني نهاد د ذهنیت سازۍ د فکر جوړونې ښه ځایونه دي او ښه سرچینې دي چې د هغې له طریقه موږ وکولی شو په ټولنه کې هم ذهنیت جوړ کړو. هغه هم نوی نظام چې د افغانستان اسلامي امارات واک ته رسېدلی دي، دوی ته به د معلولینو لپاره مهم څه وي چې ترسره یې کړي؟ معلولیت لرونکي وګړي موږ او تاسې پوهېږو په هېواد کې بیخي په ډېر تعداد سره لرو، دا چې 40 کاله وطن جګړه تېره کړله، د جګړې میراث، د نورو بدبختیو میراث چې دلته موږ او تاسو ته راترغاړې دي، تر ډېره بریده که نور مسایل دي، معلولیت معیوب لرونکي وګړي هم دي. نوي رامنځته شوي حکومت ته د نورو مسؤلیتونو ترڅنګ یو ستر مسؤلیت د معلول او معیوب اشخاصو په برخه کې د هغې د توجه مسؤلیت هم دی. په تېر حکومت کې کسان چې ځینې مسایلو کې ستونزې مشکلات بیخي خورا ډېر موجود وو، موږ او تاسو ټولو لیدل او په هغې باندې مو خبرې کړې وې، شریک کړي مو وو، خو بیا هم معلول او معیوب اشخاصو ته پاملرنه کېدله. مثلا اوس همدا اوس معلول او معیوب اشخاص په اندېښنه کې دي، هغه 15,000 روپۍ چې د میاشتې دولت ورکولې، یا مثلا د هغوی معیوبیت ته په پام ورته دولت نیولې وې. مثلا یو څوک ډېره فیصدي معیوب و، هغې ته یې ډېر معاش ورکوو، یو څوک کمه فیصدي معیوب و، هغې ته یې بیا کم معاش ورکوو. خو لوړه فیصدي فکر کوم 15,000 د میاشتې وه چې د کاله به 80,000 شاوخوا پیسې راتلې. د همدې طریقه هم دوی خپلې کورنۍ ډېرې ښې حمایه کولې او همدا د دوی هغه یو ډول نفقه وه دوی ته، د دوی دپاره چې دولت ورکوله. زموږ ګیله دا ده چې نوی حکومت هغه په پام کې ورته ونیسي. همدې ډول پخواني حکومت ځینو مؤسساتو ته په دې برخه کې اجازه ورکړې وه چې د معلولیت لرونکو وګړو په برخه کې کار وکړي، فعالیتونه وکړي، هغوی ته سهولتونه فراهم کړي، رامنځته کړي. نوی حکومت هم همدا هیله لرو چې مؤسساتو ته لا ډېره د هغې حکومت نه هم لا ډېره زمینه سازي وکړي چې په هغې په دې برخه کې هم لکه د ټولنیزو فعالیتونو په نورو برخو کې چې ټولنې ته خدماتي برخو کې مؤسسات فعالیتونه اجرا کوي، په دې برخه کې هم مؤسساتو ته اجازه ورکړي چې فعالیت وکړي. دوی خپله په اداراتو کې معلول او معیوب اشخاصو ته د کار زمینه سازي وکړي، هغه برخه کې چې دوی نه کار اخیستلی شي، په اداراتو کې، په تولیدي فابریکو کې، په نورو برخو کې دوی ته د کار زمینه سازي وکړي او د ژوند نور سهولتونه ورته ایجاد او برابر. مننه. حیران صاحب، بیا هم درته راګرځو. مولوي صاحب، بېرته بیا تاسو ته درځو. د انساني کرامت له مخې د معلولینو سره ښه او نیک چلند څومره مهم دی او په دې اړوند اسلام څه وایي؟ ګورئ، مطلق اسلام نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء. ته د ځمکې والاو باندې رحم وکړه، اسمان والا به په تا باندې رحم وکړي. ګوره، مطلق دې حدیث لاندې چې ته وګورې، هر هغه څوک راغی چې هغه قابل د ترحم وي، حیوان نه نیولی تر انسانه پورې، بیا خاصتا هغه قشر چې هغه لږ مایوسه وي، یو څه ځان کې دی خپله ځان ته ځورېږي او بیا د هغې خلکو له طرفه چې کوم دی توهین کېږي، نو هغې دپاره
یو حدیث کې راځي د حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه نه روایت دی غالبا عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الطعام طعام الوليمه يدعو اليها الاغنياء ويمنع عنه الفقراء. بدترین طعام په طعامونو کې ان هغه صدقه لا نه قبلیږي چې په هغې کې مسکین همداسې محرومه خلک نه وي. بدترینه ډوډۍ د ولیمې یعنی د واده هغه مړۍ ده چې هغې مړۍ ته چې کوم دی غنیان هغه څوک چې جاه و جلال لري ټوډي کې رواني یو مرتبه لري هغه غوښتلی کېږي او د هغې نه چې کوم دی فقراو داسې مساکین چې کوم دی محرومه کېږي. نو دا بدترین طعامونو کې دی. ګوره د صدقاتو د قبولیت د شریعت له نګاه نه اول انداز پکې دا دی چې هغې کې باید فقرا چې کوم دی شامل وي. صدقه چې کوم دی د فقراو دپاره همدارنګې تعاون همدارنګې دی د هغه دپاره همدغه د معیوبینو معلولینو دپاره چې دا اشد د فقراو د مساکینو نه هم په اول درجه کې راځي چې دوی اعضا نه لري. لذا وروره باید لري ټولنه ټول متوجه شي او خاص کر امارت اسلامي ورونو نه او کوم چې په دې عرصه کې اهم مسؤلیت لري نن واکداري همدارنګې قدرت او همدارنګې د دوی لاس کې دی. دوی هڅه وکړي خپل چې کوم دی میکانیزم دې دپاره جوړ کړي. داسې خو نه کېږي چې یاره دغه دی خو اوس ستا لاس ته درغلې ده ستا په غاړه کې اعلی کلکم راین و کلکم مسئول عن رعیته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خبردار ټول شپانه او ټولو نه به د خپل شپینکوتوب په مورد باندې پوښتنه کېږي. که دلته مطبوعات دي دوی نه به خدای تبارک وتعالی د دې په مورد باندې پوښتنه کوي چې دا پیغامونه تا رسولي وو خپل اهل ته که نه. همدارنګې یو ملا امام ته به د دې په مورد پوښتنه کېږي چې ته خو په ټولنه کې اوسېدې همدارنګې جومات کې دې کونډې رنډې لیدلې همدارنګې مایوب معلول دې لیدل ته همداسې خوبوړی وې که څه مسؤلیت دې ادا کړی دی او غټ مسؤلیت چې ادا کېږي د دې ټولو په رأس کې چې کوم دی یو اسلامي نظام دی. اسلامي نظام دی چې هغه ډېر لوی مسؤلیت لري. هغه باید مؤسسات ونازوي کوم هغه وي مطبوعات دي. مونږ او تاسو لیدل مخکې وختونه کې بعضې ان مطبوعات به یو تحفه به یې هم ورکړله چې خپل کارونه مخکې روان شي. توفې نه خو تېر وو همدا علما دي یا همدارنګې مطبوعات ورونه دي یا کوم خیریه مؤسسې دي هغوی باید دوی ونازوي ویې غواړي همدارنګې کوم امکانات دوی سره دي په هغه طریقه باندې کوم طریقه چې شریعت له نګاه نه دوی فعلا روانه کړې ده چې هغه د ارشاد دعوت همدارنګې د عشر زکات په برخه کې چې دا د زراعت په غاړه کې د ریاست د زراعت په غاړه کې دی چې هغوی کې د عشر زکات یو هغه لري مدیریت لري. هغوی په ولسوالیو کې چې اغنیاو نه همدارنګې د مالدارانو نه کوم شی ټولوي نو د دوی حصه چې کوم دی دا حکومت خو داسې وي لکه مور و پلار وي. دا معنا نه ده چې څونه چې د دوی وسه وي دې خلکو سره همکاري وشي. یو خو به د ټولنې د ټول قشر بلکې اعلی و ادنا مرتبې زړونو لاس کې واخلي چې دا څه شی چې ورسره وو هغه کومک خو یې وکړلو چې ډېر نه وي. مننه مولوي صاحب. قدرمنو لیدونکو په دغه وخت کې یوه لنډه شان وقفه اخلو بیرته راګرځو بحث دوام لري. بیا هم پخیر راغلی قدرمنو لیدونکو. درته یادوو چې نن هم د افغانستان لپاره د معلولینو د لاسرسي مؤسسې په مالي لګښت چې د اروپایي اتحادیې لخوا وړاندې کېږي بحث لرو چې راسره په بحث کې بیا هم درېدو چې قدرمن مېلمانه مدني فعال یا سیاسي شنونکی ښاغلی خیرالله حیران صاحب دی، مولوي صاحب وحید الله اخوندزاده او ډاکټر صاحب محمد هاشم هاشمي صاحب ورسره دی. دویمه نیمه کې بیا مرکلی درته کوو. راځم ډاکټر صاحب تاسو ته په خوست کې مونږ همدغه هغه معلولین لرو چې دوی د بدن غړي له لاسه ورکړي دي که نه نور ډولونه هم لرو که ذهني برخې ته لاړ شو یا نورې ته؟ عموما د معیوبینو د ډلې نه یا د معذورو کسانو د محتاجو کسانو د ډلې نه که وغږېږو
معیوبیت نظر په سبب نظر د بدن د یوې برخې د لاسه ورکولو مختلف اړخونه لري او مختلف ډولونه لري. مثلا که څوک د یوې ترافیکي پیښې په اساس د وجود یو غړی له لاسه ورکړي، مثلا په هغې کې پښه له لاسه ورکړي چې په طبابت کې ورته دغه ترافیکي پیښې ته یو ځانګړی لفظ استعمالیږي RTA یا روډ ټرافیک اکسیډنټ. نو دغه پیښې هم په خوست کې شته دي چې موږ د دغې د جملې نه د خوست ولایت نه بلکې د ټولې دنیا د معیوبیتونو یو غټ سبب RTA بللی شو. ترڅنګ جنگ او جګړې او مختلفې ناخوالې چې په خوست کې نه په ټول افغانستان کې موږ تقریبا په 13 کلونو کې شاهدان وو. دا هم مختلفو برخو کې موږ ته معذور کسان پاتې دي، مثلا د وجود د پښو نه بغیر د بدن نور غړي، مثلا څوک په سترګو ړانده شوي دي، چا مثلا د خبرو کولو توان له لاسه ورکړی دی، مثلا که څوک د سر ضربه وخوري یا په مختلفو پیښو کې سر داسې شدیده ضربه وګوري کېدلی شي چې د غږېدلو او د لیدلو او د اورېدلو توان له لاسه ورکړي. ترڅنګ زه خو داسې وایم چې هغه خلک هم باید موږ او تاسې معیوب وبولو چې ذهنا دغه خلک د دغې حالاتو په اساس د خپلو ورځنیو چارو نه بې برخې دي. مثلا ځینې داسې خلک دي چې په مسلسل ډول چې د مختلفو ناخوالو او تفریحوالي په اساس د فشار لاندې راغلي دي، هغې خپله ذهني او روحي روغتیا له لاسه ورکړې ده. بلاخره خپل هغه مسؤلیتونه چې د خپلې کورنۍ، د خپلې سیمې، د خپلې ټولنې لپاره یې لري هېر کړي دي او نشې ته او نورو مختلفو چارو ته یې مخه کړې ده چې موږ یې تر ټولو سخت معیوبین او تر ټولو سخت معلول کسان بللی شو. که چیرې یو کس معلول وي یا معیوب وي، هغه د بدن یو غړی لاس ورکړی وي، همداسې پیدا شوی وي، هغه ته که چیرته بد القاب استعمال شي، هغه ته په کوم سترګه وکتل شي، د طب له نګاه نه دوی څومره د روحي شکنجې لاندې راسي. موږ یوه ستونزه لرو چې هغې ته د ډیپریشن یا د ژور خفګان نوم اخلو، خو موږ او تاسې په پښتو کې ورته د ژور خفګان کلمه استعمالو. ډیپریشن مختلف اسباب لري چې یو سبب یې د ډیپریشن یا د ژور خفګان مسلسل یو څوک په ذهني لحاظ ځورول، یو څوک د فشار لاندې راوستل، دا یې غټ سبب کېدلی شي. هغه خلک چې معیوب دي زموږ په ټولنه کې د بدن مختلفې غړي مختلفې برخې له لاسه ورکړي دي، که دغه خلک په مختلفو په بدو القابو سره موږ او تاسې ونوموو یا هغې ته د ده د معیوبیت د نګاه نه پیغور ورکو، دغه خلک د مسلسل فشار په اساس، د مسلسل زورونې په اساس ډیپریشن یا ژور خفګان ته تللی شي چې د ژور خفګان ځانګړې درجې او ډیګرۍ لرو. موږ بلاخره د ژور خفګان که وروستیو حدودو ته لاړ شو، د سویساید یا د ځان وژنې تر سرحده پورې تللی شي چې موږ یې په خوست کې هم مثالونه لرو او په پښتنه ټولنه کې په نورو مختلفو ولایتونو سیمو کې هم. په خوست کې د یوې پیښې شاهد په خپله یم. یو څوک یوه ښځینه چې د شبکورۍ نه کړېدله یا د سترګو د نظر دغه ستونزه یې لرله، د مسلسلې ذهني ځورونې په اساس یې ځان وژلی و. زه شاهد حال دغه پیښې یم. داسې په لسګونه پیښې په پښتنه ټولنه کې شته دي، په پښتنه ټولنه کې شته دي چې معیوبین او معذوره وروڼه یې ځان وژنې ته رسولی دي. نو د طبابت له نګاه نه لنډ وایي چې دغه خلک د ژور خفګان په ستونزه اخته کېږي او دا ژور خفګان یې کېدلی شي تر ځان وژنې پورې ورسوي. د معلولینو یا معیوبینو لپاره ویلچار، ځانګړي چوکۍ، ځانګړي حمامونه یا داسې نور څه ډېر ضروري دي. ستاسو په اند په خوست ولایت کې دوی په دې برخه کې دوی ته پام شوی؟ نو د معیوبینو وروڼو لپاره د دوی د ژوند ځانګړی محیط خو تر اوسه په خوست کې نه دی برابر شوی. ډېرې ستونزې شته دي. زموږ معیوبین وروڼه د خپل تګ راتګ لپاره یا مثلا په کور کې د خپلو مختلفو ضرورتو د پوره کولو لپاره هغه وسایل او هغه څه نه لري کوم چې پرمختللې نړۍ کې د معیوبو خلکو لپاره تیار شوي وي یا د دولت د نګاه نه یا په شخصي لګښتونو. خو هیله مو دا ده چې په راتلونکو کې د دغه ډلې د دغه ګروپ خلکو دغې برخې ته هم دولتونه پام وکړي، زموږ اداره هم پام وکړي او د معیوبینو وروڼو لپاره د دوی د ژوند هغه فزیکي محیط هم برابر کړلی شي. مننه ډاکټر صاحب. بیرته تاسو ته راځو. حیران صاحب، معلولینو ته د ښې روحیې ورکول یا د دوی ښه ذهن جوړول څومره مهم دی په اوس وخت کې؟ روحیه او فکري رغونه خو د ژوند د ټولو چارو هغه محرک ځواک دی چې په یوه شخص کې موږ تاسې رامنځته کولی شو یا په افرادو کې رامنځته کېږي. د هر کار د ترسره کولو نه مخکې که یو شخص یا د هغه کار ترسره کوونکی شخص د هغې لپاره ځانګړې روحیه
تشویقي برخورد مخکې له مخکې ونه لري، فکر نه کوم چې هغه د یو کار په سم او درست شکل سرته ورسوي. همداسې معلولین هم دي په ټولنه کې. معلولین هسې هم نیمګړي دي، موږ داسې وایو چې هسې هم نیمګړي دي، یا یې د وجود کومه برخه له لاسه ورکړې ده، یا په کومه بله برخه کې د وجود په حسي غړو کې یا په نورو مواردو کې هغه ستونزه لري. که هغه موږ پسې نور هم ور یادوو، نور هم په نومونو بېلابېلو نومونو یادوو، نو طبیعي ده چې هغوی د کار ځواک په ټولنه کې د ژوند نورې ستونزو سره د کار ځواک له لاسه ورکوي، په ټولنه کې د ژوند د نورو مختلفو ستونزو سره مخامخ کېږي. پس پکار ده چې معلولیت لرونکو وګړو ته روحیه ورکول شي، روحیه د کار ورکول شي، روحیه په عزت سره ورکړل شي چې په ټولنه کې موږ او تاسې عزت ورکو، قدر ورکو، او دغه بد فرهنګ چې مثلا نومونه باندې یادېږي، ګوډه فلانیه فلانیه، دغه نومونه چې ورته اخیستل کېږي، دا له خپلو عاداتو ژبو خویونو لرې او نفي کړو، هغوی ته ځانګړی احترام ورکړو، هغوی کار ته تشویق کړو په هغو برخو کې چې دوی کولی شي. مثلا که یو معیوب فرض کړو چې هغه یوه پښه له لاسه ورکړې ده، که هغه داسې یو کار چې د هغې کار په ترسروي کې د ودرېدو ته په منظم ډول ضرورت یا مثلا دواړو خو په شتون کې باید ترسره کړي، که هغه داسې کار نشي ترسره کولی، یو داسې کار ترسره کولی شي چې هغه په ناستې باندې وکړي. مثلا که هغه دوکانداري مثلا چې کولی شي چې د ځانګړو څوکیو نه په استفادې سره دی په اسانۍ سره دوکانداري وکړي، د دوکان صندوق ته خزانې ته کښېني، یا مثلا نور کسبونه چې هغه داسې کسبونه وي چې دی ترسره کولی شي، هغې ته یې وهڅوو. نو همدا روحیه ده چې موږ او تاسې کولی شو مختلفو لارو چارو سره موږ او تاسې یو معلول او معیوب شخص ته هغه ورکړو او هغه ژوند ته کار ته وهڅوو، داسې نه چې هغه د ژوند او د کاره ستړی او خسته کړو. مثلا موږ او تاسې بېلګې لرو په ټولنه کې د خلکو عاداتو ته نسبت. که یو بس کې معیوب شخص په یو ځای کې موټر ته راپورته کېږي او مثلا څوکیګانې ډکې، دی باید ودرېږي او ډنډه ونیسي. په یوه ټولنه کې هغې لپاره نږدې څوکیو کې ټول کسان ودرېږي چې هغه ته ځای ورکوي چې کښېني، او یو بل ځای کې هغه معیوب شخص موټر ته پورته کېږي، د دې دی مجبوریږي چې هغه ډنډه ونیسي، څوکۍ ډکې دي فرضاً که نه. دغه دوه چلندونه وو چې د معیوب شخص سره په بېلابېلو ځایونو کې مثلا ترسره کېږي. یو یې د عزت بېلګه ده او بل یې د هغه د بېروحیې کولو او د هغه ته د یو ډول توهین بېلګه ده. موږ که عزت ورکړو هغه ژوند ته هم هڅېږي، هغه پوهېږي چې زه یو عزت لرم په دې ټولنه کې، هغه ژوند ته هڅېږي، کار ته هڅېږي. په ټولنه کې معلول وګړي څومره د خپلو حقوقو څخه آګاه دي او که دوی آګاه نه دي، دا څومره دوی ته په خپله نورې ستونزې مخې ته کوي؟ یو د اسلامي شریعت نگاه نه چې اسلام مبارک دین په ټولنه کې د ټولنې په ټولنه کې استوګنو بېلابېلو قشرونو خلکو ته هغه حقوقو مسایل واضح کړي دي، هغې کې واضح تشریحات شته. د ټولنې هر قشر ته ځانګړې پاملرنه پکې شوې ده، لکه مولوي صاحب مخکې په هغې برخو باندې ډېر تمرکز وکړو، ډېرې خبرې وکولې. په عین حالت کې موږ او تاسې په تېر نظام کې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره ځانګړي ادارات درلودل، ځانګړي لوایح طرزالعملونه او قوانین مو درلودل چې د هغوی د حقوقو په برخه کې نافظ شوي وو. نو ګورو چې نوی نظام یې څومره حقوقو ته پاملرنه کوي، په هغې برخه کې هغه قوانین بیرته نافظوي، نور قوانین ورته راجوړوي. همدغه ټولنیز حقوق چې په یوه ټولنې په نورو وګړو باندې لري، معلولیت لرونکي وګړو ته پکار ده چې له هغې نه برخمن شي، او اصل کې ټولنې ته پکار ده چې د هغوی سره متقابل برخورد کړي، د معلولیت لرونکو وګړو حقوق رعایت کړي، هغې باندې خبرې. د معلولو وګړو لپاره چې کوم مؤسسات خدمت کوي یا دوی ته کوم کار کوي، اوسنی دولت څومره باید دوی ته هغه د کاري ساحه یا د دوی هغه کاري محیط ورته برابر کړي او څومره مهم دی؟ موږ او تاسو په تېر کې لیدل چې جګړه وه، شدید جګړه وه. جګړې د ډېرو زیانونو ترڅنګ یو زیان دا هم درلود چې دلته په هېواد کې هغه رغونکو ټولنیزو مؤسساتو ته، خدماتي خیریه مؤسساتو ته د کار کولو لپاره مناسب شرایط نه وو آماده شوي، ځکه جګړه وه، ستونزې مشکلات وو.
اوس خو دا دی موږ تاسو ګورو جګړه له منځه تللې ده، وطن کې امن دی. اوسنی دولت بیخي زیات مسؤلیت لري چې په د کار لپاره مختلفو مؤسساتو ته، خیریه او نړیوالو مختلفو مؤسساتو ته چې په دې برخو کې کارونه کوي، هغوی ته د کار زمینه سازي برابره کړي، کار زمینه ورته برابره کړي، په قانوني اړخونو کې د کار جوازونه ورکړي، کار زمینه سازي ورته وکړي، او هم په عیني شرایطو کې هغوی ته د کار زمینه سازي وکړي. دوی اوس هغه ویره ختم شوې ده چې جګړه د ژوند ته خطر دی، نور مسایل دي، په ډېر ازادانه شکل کار کولی شي، خو په شرط دی چې نوی حکومت هغوی ته د کار لپاره مناسب شرایط اماده کړي. مننه حیران صاحب. مولوي صاحب، تاسو نو وروستنی پیغام د لیدونکو لپاره یا خلکو لپاره اورو تر څو دوی څه ډول له معلولینو سره چلند وکړي او دوی ته په بده سترګو ونه ګوري په ټولنه کې؟ وروستی پیغام. د وروستی پیغام فیض به زه دا خبره واضح کړمه، یو مسؤلیت چې کوم دی د عوام الناس زموږ ستاسو ټول دی، د ټولو په شریکه دی، د یو معیوب، د یو مظلوم قشر په حصه کې، چې هغه حدیث کې راځي، نبی علیه الصلاة وسلام فرمایي چې انصر اخاک ظالما او مظلوما. ته چې کوم دی د ورور مسلمان کومک کوه، هغه که ظالم وي که مظلوم وي. صحابي عرض کوي چې ظالم سره څنګه مرسته وشي، و ظالم سره دا مرسته وشي چې هغه مظلوم د هغه د لاس نه، د هغه د چنګ نه خلاص شي. نو دا زموږ ستاسو یو شریک هغه ده چې په قشر کې دا طبقې ته که څوک ظلم دی د حق نه محرومه کېږي، همدارنګې دی د خپل عمومي حقوقو نه محرومه کېږي، د هغې سره شریکه مبارزه وشي. دا په ټولنه کې په ټولو باندې حق لري، چې مخکې ما درته وویل چې نبی علیه الصلاة وسلام فرمایي چې ولا قرآني آیات دی، الله تبارک وتعالی فرمایي چې ولا تنابزوا بالالقاب، په بد لقبونو باندې چې کوم دی فلانکی ډینګی دا باندې ما یادوي، بلکې متقابل چې کوم دی د دې احترام کوئ د ضعفاو. کېدی چې په یو کورنۍ کې هم د دې ضعفاو په برکت باندې الله رب العزت تاسو ته روزي درکوي. دویم مسؤلیت بیا عامه خیریه مؤسساتو ته دی چې لږ دویم افغانان دي، اکثره دویم لږ څه وزغمي، تکلیف راولي، هر رقم مشکلات دي، دوی باید لري چې ډونرانو ته یو ځای ته بل ځای ته د خپل د ځورېدلي ولس دپاره، د معیوبینو دپاره، د خپل بېچکونډو رونډو دپاره دوی خپل یو اسلامي او شرعي مسؤلیت لري. او دریم چې دلته یو نظام دی، نظام دپاره هم هغه فاما الیتیم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر واما بنعمت ربک فحدث. دلته یو واضح پیغام دی چې دا هم عمومي ټولو دپاره شامل دی چې یتیم چې کوم دی هغه کوي باندې، فاما الیتیم فلا تقهر، یتیم باندې به غوسه کېږي نه، واما السائل فلا تنهر، همدارنګې سائل مجبوره خلک چې کوم دی رټې به نه. څوک حدیث کې راځي، نبی علیه الصلاة وسلام فرمایي چې سائل تا ته راشي که په اس باندې سور وي نو دی درنه څه وغواړي، نو د الله نوم درته واخلي، نو ته چې کوم دی به رټې نه. او دا خو بیا بالفعل چې کوم دی موږ په دې چشمانو باندې، په دې سترګو باندې وینو چې دوی هر شي ته چې کوم دی ضرورت لري. نو زما ډېر ټینګار دا نظام چې کوم دی هر څه کولی شي که نه، د دوی لاس کې هغه وي. نو الناس علی دین ملوکهم که نه، خلک چې کوم دی په دین د بادشاهانو کې دي. زمونږ بادشاه چې کوم دی زړه سوانی، همدارنګې زمونږ امیر رئیس زړه سوانی، همغه یوه خجیر هم چې لاس کې پیدا شي هغه په عادلانه توګه باندې یا دې باره کې هڅه وکړي. مونږ کې خپله اصلاحات راځي. مخکې متاسفانه تېر هغه کې ډېر څه امکانات مونږ لاس راوړو، دا خبره د یادولو ده. البته سیاسي جنبې ته نه ځم، خو ډېر شیونه دلته راغلل چې معیوبین خو لا څه کوي چې دا روغ خلک به هم ماړه شوی وای، خو لیکن دا چې یو څه مشکلات موجود وو چې حق کما حق وو، حق حقدار ته نه رسېدلو، هغه خپل خیرات به هم بعضې کسانو چې کوم دی په خپله سره وویشلو. مننه له تاسو درې واړو قدرمنو، مننه چې په بحث مو سره ګډون وکړ. قدرمنو لیدونکو، دا ول غرغک څخه تود بحث چې درته وړاندې مو کړ چې پکې نن د معلولینو اړوند ستونزو د حل لارو چارو لټولو او په موږ کې هغه څه چې د معلولینو ستونزو او د دوی برخې ته اړوند و بحث مو درلوده. بیا هم درېدو چې نوموړی بحث د اروپایي اتحادیې په مالي ملاتړ
پر مخ بیول کېده چې په خوست کې د افغان معلولینو ته د لاسرسي مؤسسې په مالي ملاتړ غرګښ راوړي تلویزیون وړاندې کړ. په همدې ځای ما قیومي او درنو مېلمنو ته اجازه راکړئ. ښه وخت ولرئ.